ادبیات څه ته وایي؟ اجتماعي نقش څه دی؟ د بشري فرهنګ او معرفت له نورو څانګو څه توپیر لري؟ ډاکټر نظام الدین کټوازی چې په اجتماعي او ادبي پوهنو کې دکتورا لري دغه پوښتنو ته ځوابونه ورکوي. ادبیات او ټولنه له یو بل سره ډیره نږدې اړیکې لري، په یو بل باندې متقابل اثر غورځوي او مغلقوالی په دې کې ده چې د ادبیاتو په وظیفه او په اثر باندې پوسو په کومه طریقه باندې ادب په ټولنه باندې یا په کلتور باندې یا په لوستونکو باندې اثر غورځوي. دا ډیره لویه پوښتنه ده، خو د پوهانو په نظر ادبي اثر یا ادبیات یوه خیالي دنیا ده چې په هغې کې موږ خپلې هغه تجربې لولو چې موږ یې په ژوند کې کوو او خاطرې چې موږ د ژوند له مختلفو واقعاتو څخه په مختلفو وختونو کې راخیستې دي هغه په لیکلي یا شفاهي شکل سره لولو. ډاکټر صاحب کټوازی، اوس که ادبیات له خپلو څانګو وپېژنو، دغه تعریف چې تاسو وکړو په شعر باندې خو پوره صدق کوي، په داستان باندې هم پوره صدق کوي او دا دواړه د ادبیاتو تر ټولو هغه بنیادي څانګې دي. خو دغه یونلیک چې لیکو، سفرنامه، دا هم یو ادبي ژانر دی. بیوګرافي چې لیکو دا هم یو ادبي ژانر دی. ادبي راپورتاژ چې لیکو دا هم ادبي ژانر دی. خو هغه بیا د خیال په بنیاد نه لیکو بلکې د واقعیتونو په بنیاد لیکو. نو آیا بیا مجبوری شونه چې د ادبیاتو په تعریف کې یو څه نور وسط هم قائل سو؟ هغه څه چې موږ د ادبیاتو په نوم پیژنو، د مثال په ډول باندې ناول یا یوه لنډه کیسه، دا په حقیقت کې په مستقیم ډول باندې لکه څنګه چې موږ یو راپور لولو هغه چې زموږ تجربې او ژوند نه بیانوي، بلکې دا اثر چې زموږ په مخ کې پروت وي موږ لولو، دا کاملا یو تخلیقي اثر دی، یو اختراع ده د لیکوال د ذهن او لیکوال په دې کې کاملا اختیار لري. دا په بهر کې موجود نه وي، دا صرف د ذهن محصول ده. خو دا د دې معنا هم نه لري چې لیکوال گویا د دې ادب په تخلیق کې له حقیقي دنیا څخه بهر په ګوشه کې ژوند کوي. دی په حقیقت کې د خپل ذهن په قوت او د ژبنیو صلاحیتونو په مرسته باندې یو موډل د دنیا ترسیموي چې موږ کولی شو په هغه کې خپلې تجربې، خپلې خاطرې، خپل ژوند ووینو، ویلولو. دغه یو فرق ده له نورو ژانرونو څخه، لکه چې تا یاد کړو مثلا د راپور لیکنې یا د سفرنامې په سره د یو ادبي اثر. ارسطو د ادبیاتو په کیسه کې وایي تاریخ هغه څه بیانوي چې هغسې شوي وي او ادبیات هغه څه بیانوي چې هغسې باید شوي وای یا کېدای شي چې وشي. ګمان کوم تاسې د ارسطو د تعبیر په رڼا کې یو تصور وکړو د ادبیاتو. همدغه توپیر ده چې ادبي اثر یو تخلیقي اثر ده، یو تصوري و خیالي بڼه لري چې څنګه باید شوي وای او څنګه کېدای شوی چې وشي. ډاکټر صاحب کټوازی، ارسطو چې له ادبیاتو نه کوم مفهوم په ذهن کې درلود هغه یوناني ډرامه وه او یوناني شعر و. په هغه زمانه کې دغه تصور نه و لکه دا اوس چې موږ وایو چې بیوګرافي هم ادبیات دي، اټوبیوګرافي هم ادبیات دي، هنري راپورتاژ هم ادبیات دی، سفرنامه هم ادبیات دی. ارسطو چې په خپله بوتیقا کې د ادبیاتو په ژانرونو او ډولونو ماهیت باندې خبرې کوي، یا افلاطون چې د ادبیاتو په کیسه کې کومې خبرې کوي، داسې ښکاري چې د هغوی په ذهن کې یوازې شاعري وه. یعنی هغوی که تراژدي یادوي، که کمیډي یادوي، که ډرامه یادوي، که حماسه یادوي، هغه هم د شاعرۍ ډولونه وو. یعنی نثر د دوی په ذهن کې نه وو. ګمان کوم ارسطو چې د ادبیاتو کوم تعریف کوي هغه د هغه یوناني ژانرونو، د هغې زمانې د یوناني ژانرونو په حدودو کې وو. خو په اوس زمانه کې د ادبیاتو لمن باید وسیع وګڼو. او بلکې حتی ډاکټر صاحب کټوازی، موږ کله کله وایو په پښتو کې وایو مارکسي لټریچر، موږ وایو اسلامي لټریچر. هغه ټول کتابونه چې په اسلامیاتو کې لیکل شوي، کله کله هغه هم لټریچر یعنی ادبیات بولو، کله کله ټول هغه کتابونه چې د مارکسیزم په باره کې لیکل شوي هغه هم ادبیات بولو. ان د ادبیاتو کلمه ګمان کوم کله ډیره وسیع کیږي او کله محدودیږي. داسې حالت نشته. بالکل دا صحیح خبره ده. په عموم ډول سره تاسو د خبرې په تعقیب هر لیکلي پارچې ته موږ ادب ویلی شو،
په دې باندې به مثال په ډول یو بل شی ور اضافه کړ اته که تاسو ولا شونه څوک درته کوي یا مثلا یو ډاکټر یو نسخه درته لیکي او لیکلی شی تاسو په مخ کې لري هم د ادبیاتو یو برخه ده، خو لیکن په خاص ډول ادب د ادب تعریف باید چې ډیر زیات محدود سي او کله چې موږ محدودونو په هغه کې بیا دغه خیالي بڼه او تخلیقي عنصر د ادب ډیر مهم ده چې هغه له حقیقي دنیا سره دغه تعلق نه لري لکه نور برخې د لیکلو شوي سفرنامې یا د نسخې لیکل، بلکې دا د لیکوال د ذهن او د تصور یو محصول ده او موږ په خپل ژوند کې شاید له دغه پیښو سره لیدلې وي، مخامخ شوي یو، کومې چې موږ په یوه کیسه کې لولو مثال په ډول. او له بلې خوا نه چې تاسو د پخوانیو پوهانو نظریاتو ته اشاره وکوله، رښتیا هم هغه وخت کې د ادبیاتو ډولونه دومره زیات پرمختګ نه و کړی، خو لیکن له هغه نه وروسته ډېر زیات پرمختګ منځته راغلی ده او په طبیعي ډول سره ادب په دریو ډولونو باندې ویشل شوی ده او دغه د دغو ډولونو معیار په دې کې ده چې یو لیکوال په کومه طریقه او طرز سره موږ ته خپلې خاطرې خپلې تجربې بیانوي. مثلا دا په لیریک ادب کې هغه موږ ته یو تاثر ښیي، که یو شعر کې موږ تاسو لولو هغه کې موږ د یو شاعر هغه تاثر چې د ژوند څخه اخیستی ده او ډېر متاثره کړی ده. لیریک ادب هغه چې موږ تغزلي ادب بللی شو او ټول شعرونه په دې کې راتلی شي، او یا ډراماتیک ادب ده مثلا موږ تاسو د تیاتر په صحنه باندې یو پارچه یو تمثیلي پارچه وینو، نو هغه په بل شکل سره موږ ته خپلې خاطرې را په یادوي. او بل ډول یې حکایتي ادب ده چې موږ تاسو یو کیسه لولو، یو ناول لولو، یو لنډه کیسه، هغه کې زموږ په مخ کې لیکلې یو کیسه وي او په دې کیسه کې کرکټرونه دي، هغه د هغې شاته یو انګیزه موجوده وي، هلته واقعیات وي، د واقعیاتو په منځ کې یو تسلسل موجود وي. دا یو بل شکل او طرز د انتقال د هغه خاطرو د تجربو د چې موږ په ژوند کې کړو. ډاکټر صاحب کټوال صاحب که دې ته راسو چې ادبیات په انساني معرفت کې د معرفت له نورو څانګو څه فرق لري؟ اوس ساينس یو معرفت دی او هنر یو بل ډول معرفت دی او فلسفه یو بل ډول معرفت دی د انسان په دې کې. خو ګمان کوم تاسو به موافق یاست ټول دا وایي چې ادبیات د هنري معرفت یو برخه ده، خو په مجموع کې د انسان په پوهه کې د انسان په معرفت کې ادبیات کوم مقام لري له نورو څنګه بیلیدای شي؟ زه فکر کوم چې ډېر ښکاره توپیر یو ډېر مهم فرق دا ده چې ادبیات لکه د نورو علومو په شان له اجتماع سره سروکار لري، خو دا طرز او طریقه چې ادب اجتماع ته لوستونکي ته خپل ځان معرفي کوي یو ډېره خاصه طریقه ده. هغه د انسان له فطرت سره ډېر نږدې تعلق لري او د بشرپالنې احساس په دې کې ډېر بارز دی. هغه مینه او علاقه چې په ادب کې د انسان له عواطفو سره له احساساتو سره ښکاره کیږي، دا په بله پوهنه کې نه لیدل کیږي یا په کمه اندازه سره. او له بل طرفه د ادب او د ټولنې په منځ کې هغه متقابل اثر چې دا ثابت شوی ده په ټول د تاریخ کې د ادبیاتو په اجتماعي تکامل کې، دا چې ادب د اجتماعي نورمونو، ارزښتونو او د هغه اجتماعي شرایطو په ذریعه باندې هم تقویه کیږي او بالعکس ادبیات هم په خپل وار سره دغه اجتماعي نورمونه او ارزښتونه چې کوم په ټولنه کې موجود دي هغه ته انعکاس ورکوي، هغه تعبیروي، هغه تقویه کوي. ډاکټر صاحب متقابل تاثیر موجود او یو خاصه طریقه سره ادب له لوستونکو سره رابطه ټینګوي. ډاکټر صاحب کټوال صاحب له ټولنې سره به د ادب د رابطې په څه کې بیا نورې خبرې هم وکړي، خو د معرفت په څانګو کې د ادبیاتو د ځای په څه کې کدا چې یو اسانه خبره وکړو څنګه تاسو سره موافق یاست؟ ساينس هغه معرفت دی چې تر ډیره حده په تجربه ولاړ دی. دین یو داسې معرفت دی چې تر ډیره حده په وحی ولاړ دی. فلسفه یو داسې معرفت دی چې په تعقل ولاړ دی، استدلال بکې. او هنر او من جمله ادبیات یو داسې معرفت دی چې تر ډیره حده په احساس او په عواطف ولاړ دی د انسان. دغه سي تعبیر صحیح دی؟ زه دې سره بالکل موافق یم. دا صحیح ده چې ادبیاتو ډیره رابطه د انسان له عواطفو له احساساتو سره تړلې ده او د ادب ارزښت هم په دې کې پروت او اجتماعي خصلت هم دغه ده
چې د انسان عواطف ډېر په یو خاصه طریقه سره بیانوي. خو په دې باندې یو ټکی اضافه کول غواړم، هغه دا ده چې ادبیات په حقیقت کې په غیر مستقیم ډول ټوله کلتوري ذخیره د ټولنې په هغې کې شکل د اظهار او د بیانولو پیدا کولی شي، ځکه چې دا د ډېرو مختلفو تجربو او د مختلفو حوادثو څخه جوړه شوی یو ترکیب وي او هغه موږ ته په داسې یو شکل بیانېږي چې په هغه کې د لوستونکي احساس د ډېره زیاته ګوته نیول کېږي او هغه فکر کولو ته هغه طرف هڅوي چې په باره کې فکر وکړي چې دا څنګه دا واقعیت پیښ شوي دي، ولې پیښ شوي دي او څنګه کېدای شي چې منځته راشي. یعنې دوی هڅوي دې ته چې د احساسات لپاره وي، یعنې د مخاطب د احساساتو د پارولو لپاره له لارې د فکر کولو ته وربولي، د فکر کولو ته هڅوي. اهمیت په دې کې د چې له ټولنې سره د احساساتو له لارې نه ډېره مستقیمه رابطه ساتي. خو دا د نورو علومو څخه یو فرق ما عرض وکړو، دا ده چې په مستقیم ډول سره حوادث نه بیانوي لکه موږ یو تاریخ لولو، بلکې په غیر مستقیم ډول او په یو خاصه طریقه سره د حوادث مخې ته راځي. ډاکټر صاحب کټوازی، که د ادبیاتو عام مفهوم په نظر کې ولرو او د ارزش په حصه کې خبرې وکړو یا د تاثیر په حصه کې، اوس د ادبیاتو تاریخ ډېر متضاد مثالونه راکوي. کله کله ویني ځینې شاهکارونه لیکل شوي دي خو په اجتماعي بدلون کې خاص نقش نه دی لرلی. بس کتاب د لوستم د خوندم ځینې اخیستی دی، نور تاریخ داسې اسناد نه راکوي چې د اجتماع په بدلانه کې نقش لرلی دی. خو کله کله بیا داسې آثار هم چې د اجتماع په بدلانه کې لوی نقش وي. مثلا په امریکا کې په 19مه پیړۍ کې چې د غلامي جنجالونه لاوو، د تور پوستو د غلامانو د دغو، بیا پیچراستوا یوه لیکواله وه، هغې یو ناول ولیکو د کاکا تام جونګړه. هغه کتاب دومره ډېر اثر وکړو، دا تاریخ دا وایي چې دومره ډېر اثر یې وکړو چې د غلامۍ په ختمولو کې ډېر لوی نقش ولوباوه. خلک یې دې ته تیار کړل چې له دې استبداده لاس واخلي. دغسې ځینې کتابونه یې چې دومره ډېر اثر وکړي د ادبیاتو. یا که په پښتو کې یو مثال ورکو، زه فکر کوم له دې سره به څوک مخالف نه وي چې په پښتني ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې د دې چپي افکارو په پیدا کېدلو کې او په زیاتېدلو کې د اجمل خټک د غیرت د چغې نقش و. که څوک تاریخ لیکي، که اجتماعي تاریخ لیکي، که فرهنګي تاریخ لیکي، ممکن د دغسې واقعیت اعتراف ته مجبور شي. خو بالعکس بیا کله کله موږ ډېر شاهکارونه وینو. مثلا ما تر اوسه نه دي لوستي د انګلستان په تاریخ کې چې د شیکسپیر ډرامو په اجتماعي تحولاتو کې کوم اثر لرلی دی. دغسې یو متضاده نتیجه نه ترلاسه کوو. زه فکر کوم دا پوښتنه له دې سره تعلق لري چې د هر ملک، د هرې ټولنې، د هر ملت ځان ته خپل کلتوري، اجتماعي او سیاسي حالات پورې ډېر تعلق لري، خاصتا په کلتور پورې هغه نورمونه او ارزښتونه چې خلک په هغه باندې باور لري د هغې له مخې خپل سلوک ته یو شکل ورکوي. او بل دا چې د لیک لوست کچه چې په یو ټولنه کې څومره لوړه ده، څومره ټیټه ده. ځینې نور دغسې شرایط چې د ادب د پراخېدا دپاره او د غوړېدلو دپاره ډېر ضروري وي، نو که په یو ټولنه کې دا موجود نه وي، دا رښتیا هم چې د ادبیاتو اثر به ډېر کم لیدل کېږي. خو داسې ټولنې ډېرې شته، لکه تاسې چې مثال ورکو د امریکې په ټولنه کې یا په نور ډېر پرمختللو ټولنه کې، یا موږ تاسو په خپله په پښتني ټولنه کې هم د ادبیاتو اثر موږ ډېر په واضح شکل سره لیدلی شو. بلکې زه دا فکر کوم چې زموږ تاسې د شفاهي ادب د خلکو په ژوند باندې ډېر تاثیر درلودلی ده. خو دا په دې پورې تعلق لري چې موږ هغه څنګه تعبیروو، او د ادب پوهانو او هغه کسان چې په ادبیاتو کې کار کوي د دوی په فعالیتونو، د دوی په هڅو پورې تعلق لري چې د ادب ژوند په عمومي ډول سره په کلتور کې تعین کړي، په کلتوري ماحول کې هغه دپاره کار وشي. نو ادبیات حتما د ټولنې په ژوند باندې تاثیر لري.